السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دریم درس دوهمه برخه ده. عنوان د اسم د حالات درې ډولونه پیژندنې په قرآن کې. نن به انشاءالله مثالونه ټول له قرآن څخه وي. هر هغه چا چې د دریم درس لومړۍ برخه نه یې کتلې، زما هیله دا ده د دریم درس لومړۍ برخه وګوري، بیا به دا ډېر ورته اسانه وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا. دا آیات د قرآن ده، ترجمه یې داسې ده: یعنی پرې زیات کړه او قرآن په ارامه، واضح او ترتیب سره ولوله. دا د الله پاک امر ده. نو نننۍ موخه مو څه دي؟ نننۍ موخه مو د اسم د حالت درې ډولونه پیژندل په قرآن کې دي: رفع، نصب او جر څه ته وایي. د تیر درس بیا یوه کتنه: رفع یا مرفوع څه ته وایي، فاعل د عمل کوونکي ته وایي، نصب یا منصوب څه ته وایي، مفعول د عمل په اړه تفصیل درکوي، جر یا مجرور څه ته وایي، وروسته د دال کلمې څخه راځي. نو د اسم د حالت درې ډولونه پیژندنه په قرآن کې دا د 251 آیات د سورت البقرې څخه راخیستل سوی ده. یوه برخه یې ده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقتل داوود جالوت. ترجمه یې داسې ده: او داوود علیه السلام جالوت ووژه. مخکې له دې چې ولاړ شو چې رفع پیدا کو، نصب پیدا کو، نو موږ څه کوو؟ دلته اول باید دا معلوم کړو چې کوم یو زموږ اسم ده، کوم یو حرف ده، کوم یو فعل ده. و څه معنا؟ او په تنهایی معنا ورکوي؟ نه نه ورکوي. دې ته چې وایي حرف. قتل چې ده، قتل وژل، وژل معنا هم ورکوي، په زمان پورې تړاو لري. نو دا چې څه؟ دا فعل. داوود علیه السلام دا څه ده؟ دا اسم ده. جالوت دا هم چې څه؟ اسم. زموږ ټول سر و کار له دغه دوه اسمو سره. نو اوس موږ څنګه معلوم کړو چې کوم یو فاعل ده، کوم مفعول ده؟ نو لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل، رفع یا مرفوع څه ته وایي؟ کوونکی د کار ته وایي. او موږ تاسې چې ورته پیک او عربي کې چې ورته وایي، دا ما ورته وایي. دا زموږ چې څه؟ رفع. دې ته څه وایي؟ موږ تاسې چې ورته وایي زور. عربي کې چې ورته وایي فتحه. او عربي قواعدو کې چې ورته وایي نصب. موږ په تیرو درسو کې وویل چې رفع کوونکی د کار ده، او نصب څه ته وایي؟ چې مفعول ته وایي، چې د عمل په اړه تفصیل درکوي. وقتل داوود جالوت. نو داوود علیه السلام څوک په قتل ورسل؟ جالوت یې ووژه. نو که چیرې قرآن په ترتیل ونه لوستل شي، نو موږ څنګه کولی شو؟ لکه تیر سلاید کې چې ما آیت شریف تلاوت کړو، قرآن باید په ترتیب سره ولوستل شي. که چیرې قرآن په تیزی سره ولوستل شي، هیڅ حرکات یې نه ادا کېږي. وقتل داوود جالوت. که داسې ووایو نو ترجمه مکمله نه بدله سوه چې جالوت داوود علیه السلام ووژل. نو قرآن باید په ترتیل واضح ولوستل شي، ټول حرکات ادا شي. که چیرې حرکات په صحیح معنا ادا نه شي، نو مکمله ترجمه معنا د آیت شریف بدلی. اکثریت موږ تاسې اورو چې جزاک الله خیرا. نو لومړی باید چې وکړو، اول د دې معنا څه ده؟ الله جل جلاله دې تا ته ښه بدله یا اجر ده. نو اوس موږ کوم یو پوه شو چې کوم اسم ده، کوم یو فعل ده، کوم حرف ده. که جزا، بدله، اجر ورکولو ته وایي. دې څه ده؟ دا فعل ده چې هم معنا لري، هم په زمان پورې تړاو. کاسې لکه په تېرو درسو کې ما وویل تاسو یا تا ته مخاطب ته ویل کېږي، دا څه ده؟ دا اسم ده. الله د الله جل جلاله نوم ده، دا اسم ده. خیرا دا هم څه ده؟ اسم ده. نو موږ درې اسمونه موږ څنګه وپېژنو چې کوم یو زموږ فاعل ده، کوم یو زموږ مفعول ده، یا کوم یو زموږ رفع ده، کوم یو زموږ نصب ده. لکه تېر درس کې ما اول به دلته راسو، دا د مه وینئ، دا فیکس موږ تاسې ورته دا څه ده؟ دا رفع. داسې رفع څوک؟ نو دلته موږ څو اسمونه لرو؟ یو اسم. دا دوه اسمونه، یو که، یو څه. نو کوونکی دی دې کا څوک ده؟ اجر څوک ورکوي؟ اجر الله پاک ورکوي. الله جل جلاله دې تا ته ښه بدله یا اجر درکړي. نو دا دوه چې دا دوه اسمونه زموږ څه سو؟ نصب. بل موږ اکثریت اورو تقبل الله منا ومنکم. ترجمه یې دا ده چې الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو عملونه، عبادتونه قبول. که دلته چې اول باید تقبل، دا چې ده؟ قبول. دا چې ده؟ دا خپل فعل ده، ولی چې معنا هم لري، په زمان پورې تړاو لري. الله چې ده؟ اسم ده. دغه من نه، من دا یو ځای سوي. من چې ده؟ حرف ده چې په تنهایی اسم معنا نه لري. نه موږ ده، دا هم اسم ده. و او دا چې ده؟ حرف ده چې په تنهایی اسم معنا نه لري. من دا هم حرف ده، ولی چې حرف هغه کلمې ته وایي چې په تنهایی اسم معنا نه لري. کوم چې ته وایي تاسو،
دام اسم همو څو اسمونه لرو یو دوه درې اسمونه لرو موږ څنګه پوښتنه چې کوم یو رفع ده کوم یو نصب لومړی به راسو ده لکه څنګه چې موږ ویل دلته شه ده د شه ده هیک ده عربي کې دمه ورته وایي او د عربي قواعدو کې رفع ورته وایي رفع څه ته وایي رفع کوونکی د کار ته وایي موږ څو دانې دغه لرو اسم لرو یو دوه دا چې د کوم حالت کې دي دلته ویني فتحه ده او دلته نصب دا بل حالت فتحه کې ده چې ان شاء الله وروسته وایو دا دواړه نصب دي یادونی درس د قران کریم آیاتونو ګرامري تحلیل ده وخت هر ورځ لس دقیقو لپاره به وي منبع قران کریم به وي وړاندیز خپلې ټولې یادونې او کني کومنټ کې راته ولیکئ د نننۍ درس لاندیز د اسم د حالت درې ډولونه یعنی رفع نصب او پیژندنه قران کې سره له مثالونو سره وکړه ان شاء الله زموږ نننۍ درس به همدلته پای ته ورسیږي